د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوئ. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ په دغه موضوع ده چې واده کړي ښځې په دغسې اسانه طریقه کوروالي ته راضي کړئ او تاسو ورسره ډیر په اسانه دغه کار وکړئ. نو تاسو هم له دغو معلوماتو نه خبروم ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. هغه جینکۍ یا هغه ښځې چې عمر یې د 20 کالو نه بری او یا هغه جینکۍ چې عمر یې د 18 کالو پورې او یا په هغه واده کړي ښځې یا عمر یې ډیر زیات کم وي خو زیات تر ښځې چې د 20 کالو ته عمر رسیدلی وي او کوروالی ورته خوند نه ورکوي نو داسې ښځې یا جینکۍ د کوروالی دپاره راضي کړئ. نو یو داسې طریقه درته ښایم چې په دغه طریقه به ډیر په اسانه راضي شي. هغه ښځې چې کوروالی ورته خوند نه ورکوي نو تاسو کولی شئ چې د ښځې نه پرتوګ یا جامې په خپله وباسئ او که هغه نه غواړي چې تاسو ترې پرتوګ وباسئ نو چې هغه په خپله هر څه وباسي نو تاسو ورسره داسې کار وکړئ چې اول ورسره په مینه محبت خبرې وکړئ او هغه د ځان طرف ته مایله کړئ. نو ورسره د هغې چې ښځه په شوق کې راولي نو د هغې د سینو سرونه په خپلو ګوتو سره مساج کړئ. نو د ښځې د سینو سرونه مساج کولو سره د ښځې په وجود کې یو داسې اور پیدا شي چې ښځه به په خپله دغه کار ته راضي شي او تاسو سره به ډیر په شوق کوروالی وکړي. او کله هم چې تاسو د ښځې د شرمګاه سره مساج وکړئ نو په دې کې هم د ښځې په وجود کې د شوق یو اور بل شي او بیا تاسو ته په خپله وایي چې ما سره دغه کار یعنی کوروالی وکړه او دغه دواړه ځایونه مساج کولو سره د ښځې په وجود کې چې کوم شوق مړ وي هغه را پیدا شي. دوستانو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتل او د بلې ویډیو پورې جوړې الله په امان.